السلام علیکم زمارونو زما خويندو زه ناصر علي نن بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زمونږ نننی موضوع زمونږ نننی ټاپک چې دی هغه د کامیابی په اړه کې دی. زندګۍ کې د کامیابی لپاره درې رازونه د لنن در کوم. لومبني وخت او حالات سره چلیدل، ځکه چې مونږ یو ډیجیټل دور کې اوس یو ډیجیټل وخت نن سبا چې چرته چې روزانه هر سیز ډیر تیزی سره بدلی. کو تاسو چرته ځان کامیابیدل او په زندګۍ کې سکول غواړئ نو تاسو لپاره تل پکار دی چې روزانه سیزونه هر څه وخت او خلک څنګه تیزی سره او تاسو له دا منل پکار دي او د دې مطابق چلیدل پکار دي. دویم نمبر زده کړې والا دماغ. کله هم په دې دوکه کې ځان مسات چې زه په هر څه پوي ماته د هر څه پته ده. دا سي رویه تاسو په زندګۍ کې کله هم کامیابی ته نه پریږ او تاسو له د زده کړې غټولې لارې بندي. دا خبره همیشه یاد ساتئ چې زندګي یو کتاب دی او موږ روزانه د دې نسناس زده کړه کوو. په دې دنیا کې یو انسان هم پوره نه دی. دریم نمبر په ځان باندې یقین او باور ساتل. کله هم په خپل ډریمز ارمانونو په زندګۍ کې څه جوړېدو باندې ځان له زړه کې شک ما چاوه، زړه کې وهمونه ما پیدا کوا. خپل حقيقي قدر قابلیت باندې یقین ساته چې کله تاسو د خپل زندګۍ ذمہداري قبول کړئ، یو ذمہدار انسان جوړ شي، نو هغه تاسو یو طاقت جوړ شي. امید لرم چې دا ویډیو تاسو خوښ شوی وي. د الله په امان.